بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به انشاءالله د هدایت النحو درس نمبر 9 شروع کو. متاسې د اسم غیر منصرف بحث شروع کړی دی او د غیر منصرف د پاره چې کوم اسباب دي هغوی کې متاسې 4 سببونه یلی دي. نن به پکې 5 نمبر سبب العجمة شروع کو. أما العجمة فشرطها أن تكون علما في العجمة وزائدة على 3 أحرف كإبراهيم أو ثلاثيا متحرك الأوسط كشتر فلجام منصرف لعدم العلمية ونوح منصرف لسكون الأوسط. اما العجمة هرچی عجمه ده فشرطها نو د عجمې د پاره شرط شی دی ان تکون علما چې دا به علم وي فی العجمة په لغت د عجمو کې وزائدة على 3 احرف او بل شرط ورته دا دی چې دا به زائد على 3 وي یعنی 3 نه به زیات حروف وي که ابراهیم لکه ابراهیم او ثلاثیا او که چېرته ثلاثي و متحرک الاوسط نو بیا شرط دا دی چې اوسط درمیان به څه وي متحرک وي. که شطر لکه شطره فلجام لجام چې دی منصرف دا منصرف دی ویلې لعدم العلمیت چې دغه کې علمیت شرط نشته و نوح او نوح چې دی منصرف دا منصرف دی لسکون الاوسط چې د درمیان اوسط چې دی هغه ساکن دی. نن تشریح ته به راشو. په دغه کې څو مباحث دي؟ په دغه کې موږ سره 3 مباحث دي. اول بحث د عجمه تعریف، دویم بحث عجمه په غیر منصرف کې مؤثر کېدو لپاره څه شرط دی، یعنی عجمه به په یوه کلمه چې غیر منصرف جوړوي ده به خپل اثر ښکاره کولو لپاره څه شرایط وي. او دریم بحث د امثلو سره به مو وضاحت کوو احترازا او اجتماعا، یعنی هغه مثالونه به راوړو چې هغې سره به د عجمه وضاحت کیږي او هغه مثالونه به راوړو چې هغې سره به د عجمه نه احتراز کیږي. اول بحث ته به راشو. البحث الاول فی تعریف العجمه. عجمه په لغت کې ګونګي ته ویلی شي. نو دلته به مو مصدري معنا اخلو ګونګی کېدل. په اصطلاح کې چاته ویلی شي؟ په اصطلاح د نحاتو کې د یو اسم د هغه اسماو نه کېدل چې هغه غیر عربو وضع کړی وي، یعنی عربو نه وي وضع کړی. نو دغه تعریف نه مو ته 2 خبرې معلومې شوې چې عجمه خو اسم دی او دویمه خبره دا چې د ده واضح به غیر عربي وي. البحث الثاني في بیان شرائط تأثیره. بحث ثاني ته به راشو چې عجمه په غیر منصرف کې خپل اثر ښکاره کولو دپاره څه شرایط دي، د ده دپاره څه شرطونه دي. عجمه به غیر منصرف دپاره کله سبب جوړیږي؟ هله به سبب ورته جوړیږي چې کله عجمه کې 2 شرطونه وي. که دا 2 شرطونه پکې نه وي، یو پکې وي، نو بیا د عجمه وي به د غیر منصرف دپاره سبب نه وي. چې 2 شرطونه پکې وموندلی شول نو دا به بیا د غیر منصرف دپاره سبب جوړیږي. اول شرط دا دی چې دا په لغت د عجمو کې به د چا دپاره علم وي. صحیح شو؟ برابره خبره ده چې د علم حقیقتا وي لکه ابراهیم. اوس دا ابراهیم چې دی بغیر د تبدیلی نه لغت د عربو نه عجمو ته څه شوی دی
منتقل شوی دی. یا حکمن علم وي، مطلب څه چې په عجمو کې خو علم نه وي لیکن عربي لغت ته راتلو نه مخکې د علم جوړ شوی وي. لکه قالون، دا په لغت د عجمو کې هر نوي څیز ته قالون یلی خلکو به قالون وی، یعنی جایز څیز ته به قالون وی، خو عربي ژبې ته منتقل کېدو نه مخکې دا علم جوړ شو، نو دا حکمن علم شو، حقیقتا علم نشو. دا بیا په قراو کې د یو قاري علم جوړ شو، قالون یې هغه نوم و. کسه مو دا شرط بیا درته یایمې، شرط به شوی دی هغه دپاره عجمې دپاره اول شرط چې هغه به په لغت د عجمو کې اچا علم وي، برابره خبره ده حقیقتا علم وي، لکه ابراهیم چې دا بغیر د تبدیلی نه لغت د عربو نه عجمو ته منتقل شو. صحیح شو؟ دا یعنی مطلب دا چې د ابراهیم اول کې د عربو لفظ و، خو عربو نه عجمو ته منتقل شو، عجمو کې بس بالکل دا لفظ عجمی وګرځېده او څه تبدیلي پکې نه ده راغلې. دا شرط هم یاد ساتئ ښه چې تبدیلي به پکې نه وي راغلي، که تبدیلي پکې راغلی وي هغه څه بیا وروسته خبرې کوو. یا حکمن علم وي، یعنی په عجمو کې خو علم نه وي، خو لغت د عربي نه راتلو نه مخکې، لغت د عربي ته راتلو نه مخکې د علم جوړ شوی وي. لکه قالون چې دا په عجمو کې اول به چاته وي، قالون بیا هر نوي څیز ته وي، خو چې عربي ژبې ته منتقل کېدو نه مخکې د علم جوړ شو. دلته یوه فایده زده کوئ چې موږ دا شرط ولګوله چې دا به وی لغت د عربي نه عجمي ته منتقل شوی وي، خو څه تبدیلي به پکې نه وي راغلي. دا تبدیلي شرط مو ویلې ولګوله ځکه چې کله وی ژبې نه بلې ژبې ته یو لفظ منتقل کېږي کې خامخا څه راځي؟ تبدیلي راځي. ویلې تبدیلي راځي، مثال خبره عربو نه یو لفظ عجمو ته راځي، عجمو نه یو لفظ عربو ته ځي، نو دغه کې تبدیلي په دغې وجه راځي چې عربو کې هغه لفظ خفیف وي، نو په عجمو کې څه شي؟ ثقیل شي. نو هغه ثقل ختمولو دپاره بیا هغه جامیان هغه کې لږه تبدیلي وکړي. ټیک شه؟ نو هغه تبدیلی د وجې نه هغه کې بیا څه راغله؟ کمزوري راغله. نو که چیرته یو لفظ کې تبدیلي راغلی وي نو هغه کې کمزوري راځي، نو هغه کمزوری سبب کلمې دپاره یعنی غیر منصرف دپاره سبب نشي جوړېدی. نو موږ ځکه دا شرط لګولی دی چې دغه کې به تبدیلي نه وي راغلي. که تبدیلي پکې راغلی وي نو دا خو کمزوری شه، او کمزوری څیز د غیر منصرف دپاره سبب جوړول صحیح نه وي. غیر منصرف دپاره به داسې یو څیز سبب جوړوي چې هغه قوي وي. ښه، نو په عجمې کې موږ د علم شرط ځکه لګولی دی چې کلمې کې دغه شرط د وجې نه دوه قسمه قوت راغلی دی. یو قوت خو دا دی چې د علم چې دی وضع ثاني حکم ورته حاصل دی، او دویم قوت ورته دا دی چې دا د تغیر او تبدل نه څه شوی دی؟ محفوظ شوی دی. نو دا چې کله علم شو دا د تغیر او تبدل نه څه شو؟ محفوظ شو. خو بل شرط هرڅه چې مو ووې چې دا به زاید علی ثلاثي وي، دا په حقیقت کې دوه شرطونه دي، خو مصنف علیه رحمت په یو شرط کې راوړلی. او به مو داسې وضاحت وکړو چې دا مطلب یې دا دی چې دا کلمه خو به علم وي، دې سره سره به دا به د دریو حرفونو نه به زیاته وي، او که چیرته درې حرفونه وي نو بیا به اوسط څه وي؟ متحرک وي. صحیح شو؟ د مثال شی دی لکه شطره، و شطره چې دی زاید علی ثلاثي نه دی، خو اوسط تا چې دی پکې هغه پکې متحرکه ده. اوس بحث ثالث ته راشو، البحث الثالث فی بیان الامثله احترازا و اجتماعا. نو مصنف علیه رحمت عجمې دپاره احترازي او اجتماعي مثالاتو سره مو ته وضاحت کړی دی.
نو چونکې عجمه چې ده په غیر منصرف کې د مؤثر کېدو دپاره دوه شرطونه دي ورته. هغه دپاره اول مثال مو ابراهیم اخلو چې ابراهیم کې یو شرط عالمیت دی او بل پکې د دریو حرفونو نه زیات دی. دا دواړه شرطونه پکې شته دي. دویم مثال یې شطره راوړلی دی. شطره خو عالم دی خو زاید علی ثلاثي نه دی، نو دغه کې هغه بل شرط شته دی چې متحرک الاوسط دی. اوس به احترازي مثالاتو ته راشو. لجام دا منصرف دی. دا خو چې دی لجام زاید علی ثلاثي نه دی خو متحرک الاوسط دی، خو دغه کې بل شرط نشته دی چې دا علم نه دی، ځکه دا په عجمو کې نه حقیقتا علم دی او نه حکما علم دی، بلکې عجم چې دا اسم جنس به طور استعمالوي، یعنی به طور اسم جنس استعمالوي، او عرب هم لجام چې دی به طور اسم جنس مستعملوي. او که د چا علم مو کیدو یعنی په لجام په چا باندې نوم کیدو نو دا و بیا منصرف وي. نوحن هم منصرف دی. نوحن چې دی علم خو دی خو دا زاید علی ثلاثي نه دی بلکې ثلاثي دی، او مو دا شرط لګوله که چېرته ثلاثي وي نو متحرک الاوسط به وي، او نوحن کې واو چې د اوسط دی خو متحرک نه دی بلکې ساکن دی. صحیح شه؟ دلته یوه فایده زده کوئ. څومره ملایکې چې دي دوی ټول نومونه چې دي دا غیر منصرف دي، لکه میکائیل، جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل علیهم السلام. او پیغمبرانو نومونه هم ټول په ټوله غیر منصرف دي، خو اووه پیغمبران دي چې د هغوی نومونه منصرف دي. نوره د ټولو پیغمبرانو نومونه غیر منصرف دي او د ملایکو نومونه هم غیر منصرف دي. خو هغه اووه پیغمبران چې د هغوی نومونه منصرف دي لکه محمد صلی الله علیه وسلم، صالح علیه السلام، شعیب علیه السلام، نوح علیه السلام، لوط علیه السلام، هود علیه السلام، شیس علیه السلام. دا اووه پیغمبران چې دي دوی نومونه منصرف دي، باقي ټول په ټوله شی دي غیر منصرف دي. ښه زه به اوس تاسو ته یو څو مثالات د قرآن او حدیث نه دیر کمې د هغه دپاره غیر منصرف مثالونه به دیر کم او تاسې هم کوشش وکړو چې ماته یو څو مثالات ذکر کوئ. ښه احب الصیام الی الله صیام داود. داود علیه السلام پکې غیر منصرف دی، یو خو عجمی لفظ دی او بل علم دی. کل بنی آدم خطاء، آدم پکې شی دی دا غیر منصرف دی، یو عجمی دی او بل شی دی علم دی. نو اوس یې ما لږ یو ضروري کار پیدا شو، انشاءالله سبا به بیا ډېره اجرا وکړو. وما علینا الا البلاغ.